السلام علیکم ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده چې تیرو یو څو ورځې مخکې زمونږ په دې پښتنه خوره، زمونږ په دې مسلمانه خوره او زمونږ په دې پاکه خوره یو بل ماشومه، یو بل پرشته د ظلم او د بربریت ښکار شوې ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د ظلم او جبر یو انتها ده، او په دې کې چې څوک هم ملوث دي هغوی ته یو داسې سزا پکار ده، یو داسې عبرتناکه سزا چې را روان وخت کې بل ظالم داسې جرأت هم ونه کړي. بهر حال چا چې دا ظلم او جبر کړی دی د هغوی سره سره اوس د هغوی مور او پلار هم په یو غټ تکلیف او پریشانۍ کې مبتلا دي، او د دې هر څه یو غټه وجه دا هم ده چې دغه مور او پلار د دې خپل اولاد صحیح تربیت نه کړی، دوی ته د جماعت او مدرسې تعلیم او پوهه نه ورکړي، دوی ته صحیح او غلط کې فرق نه ښودلی. زما مطلب هرگز دا نه دی چې په دې ظلم کې د دې مور او پلار هم ملوث دي، خو زه صرف دومره ویل غواړم چې د خپل اولاد او خپل بچو صحیح تربیت او د هغوی سخته نگرانی پکار ده. د خپل بچو د خپل اولاد داسې تربیت پکار دی چې دوی سبا ستا هم او د بل هم خیرخوا او مددگار وګرځي، د ظالم لاس ونیوي او د ظلم مخنیوي وکړي. امید کوم چې تاسو ټول به زما د پیغام د میسج سره متفق یې، نو دا میسج زیات نه زیات شیر کړئ، کیدای شي چې چا ور سره اصلاح وشي. جزاک الله.